څېړنه د 7,000 ژبو څخه فقط 350 ډیجیټل کیږي. اوس مهال په نړۍ کې تر 7,000 زیاتې ژبې شته چې له دغه جملې څخه یې 1 میلیارډ او 10 میلیونه کسان په چینایي خبرې کوي. ورپسې د انګلیسي ژبه ده چې 840 میلیونه تنه یې وایي. دغه راز هسپانوي او عربي د تقریبا 490 میلیونه کسانو زده دي. د افغانستان په ګډون په نور نړۍ کې تخمینا 43 میلیونه کسان په پښتو غږیږي. عموما انګلیسي، هسپانوي، چینایي او هندي ژبې ډېر ویل کیږي او د نړۍ د زیاتو ویل شوو ژبو په کتار کې یې لومړني ځایونه خپل کړي دي. د یادو 7,000 ژبو څخه یې تقریبا 3,000 ژبې د له منځه تلو د خطر سره مخامخ دي. که د یوې ژبې کسان غواړي چې مورنۍ ژبه یې تل تر تله وویل سي، نو نوموړي باید د عصري ټکنالوژي سره بلد وي او د دې زمینه مساعده کړي چې ژبه یې نوو تخنیکي پرمختګونو ته لاره خپله کړي. د انټرنیټ نړیوال جال ته د ژبو د ورتګ په اړه د هنګري یا مجارستان ژبپوه اندراس کورنای یو څېړنه کړې ده چې په +1 څېړنیزه مجله کې یې خپره کړې هم ده. د دغه څېړنې له مخې د مجموعاً 7,000 ژبو له جملې څخه فقط او فقط 15 سلنه د تخنیکي پرمختګونو سره یو ځای روانې دي. یعنی د 350 ژبو ویونکي امکانات لري چې خپله ژبه د انټرنیټ په نړیوال جال کې ځای پر ځای کړي. پرون چې د 2014 د فبروري 18 نیټه وه، د 12 نورو ژبو ترڅنګ پښتو هم د ګوګل ژباړن ګوګل ټرانسلیټ ته ور اضافه کړل شوه. په دې اړه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتو ویونکو د ټولنیزو رسنیو پر مخ خپل د خوښۍ احساس شریک کړ. د ګوګل ژباړن په 2014 کال کې په کار پیل کړی دی چې اوس مهال 103 ژبې په ځان کې لري. ګوګل غواړي راتلونکي یکشنبه چې د فبروري 21 نیټه ده د مورنۍ د ژبې په ورځ نړۍ ته وښیي چې د 103 ژبو د ویونکو ترمنځ یې د اسانتیا زمینه مساعده کړې ده. که درمونو کتونکو له توجه څخه مو نړۍ مننه. د لر او بر د یوټیوب له لارې یو شمېر نورې په زړه پورې ویډیوګانې کتلی سئ. خوشحاله او بریالي واوسئ. د خدای په امان.